قدرمنو لیدونکو زما نیکې هیلې او سلامونه ومنئ. نن د هېواد د نامتو د مشهور او ښه لیکوال سعدالدین شپون شپږم تلین دی. دغه روح دې خوشحاله وي، هغه ته د خدای پاک جنتونه ورکړي او یاد دې تلپاتې وي تر 1000 کاله نوره. نن غواړم تاسو سره دغه په یاد هغه چې خوږې خاطرې لرم د نږدې نه مې لیدلې دي، نور سره کتلې مې دي، ناستې هم خبرې مې کړي. دغه خوږې خاطرې تاسو سره دغه په یاد باندې در سره شریکې کړم چې د هغه مینهوالو لپاره یوه ډالۍ وي. په 2014 کې چې اول ځل امریکې ته لاړم د شپون صاحب سره مې ولیدل. یعنی واقعا ډېر ښه مهربانه انسان و. هغه وخت کې ما د تګ نه مخکې ما د جنجال ناول هغه ته ډالۍ کړی و، لیکلی مې و، ناول مې واخیسته او یو په اول ملاقات کې مې هغه ته یو وړوکې مجسمه د وري ویوړ، ولې دی شپون و، هغه د وري په هغه په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله شوم. همدارنګه د ناول له هغه نه ډېرې ښې خبرې کولې او ډېر صمیمي و له موږ سره. ما څو ځلې چې هغه ته شپون صاحب وویل، وایي نه ما ته وایي جلۍ دا ډېر شپون صاحب مه وایي، ما ته کوچۍ خپلې لور نوم یې واخیسته، کوچۍ درخانۍ و. ماشومان ټول ما ته شپونه به وایي، ته ما ته شپونه به وایي. دا ویاړ یې راته راوبخښه. چې ورغلي وو ډېر زیاتې ښې خاطرې مې ورسره لرلې. په کور کې عزت راکړه، رستورانت کې ډوډۍ راکړله. همدارنګه هېڅ زړه نه کېده د لیدو نه وروسته چې موږ سره لکه دی خدای په امانیو کې هغه ځای راښکاره کړه د سیند غاړه، هلته یې بوتللو. یوه ورځ یې هلته ډوډۍ راکړله چې دی هلته به دی اکثر په خپل ناولونو باندې به د سوچ کوو. همدارنګه خپل د غزلې وې لیکلې، هغه ځای یې ښکاره کړو. نو بله ښه خاطره یې دا وه چې موږ لپاره ډېره مهمه او یوه ښه خبره. نو ویلې وایي زه به امر ته ویل، وایي زه به دا موټر تا ته درکړم او ته یې لږ چلوه، د هرې خوا ته پکې ګرځه. امر ویل وایي زما موټر نه دی ایزده. وایي څومره شرم، څنګه بده خبره، تاسې ځوانان یې ډېر عمر لرئ چې دا لاړې پراکته تاسې به موټر ایزده کوئ. د هغه نه بعد چې موږ راغللو هماغه هفته پوره نه وه چې امر لاړ او بس د موټرواني هغه لپاره یې خپله امادګي ونیوله. په دویم ځل چې امریکې ته لاړلم نو ما دغه لپاره ما عادت دی په خپله شمې مې ډېرې خوښېږي او هره شپه زه شمې لګوم. او بل دا د سندل لرګی نه دی، دغه بوی د ما خوشبویي چې هغه وانه هغه نه که ما ته خوب نه راځي او عنبر، دا زما عادت دی. نو ما د خپل د خوښې شی شمې مې درته ویوړې، څو رنګه شمې مې ویوړلې په تحفه کې. امر راته ویل وایي دا ستا خوښېږي، هغه ته څه کوې چې وړې غټ لیکوال ته مال خیر دا زما خوښېږي، هغه ته یې وړم. چې کله مې ویوړه دومره زیات خوشحاله شو چې بې اندازې. ما ته ویلې وایي جلۍ ته څه خبره چې دا شمې زما خوښېږي او زه شمو سره خبرې کوم. مال زما خوښېږي، زه یې ځان ته لګوم. وایي زه هم د شپې لګوم، پس د 2 بجو د شپې ما ته خوب نه راځي، بیا زه شمې لګوم، بیا زما پیریان راځي، بیا زه پس له هغه نه هغو سره خبرې کوم او زه ناولونه لیکم، کیسې لیکم. دا یو خاص عادت و. بل دا ده چې ډېر زیات ټوکي و، په هره خبره کې به یې ټوکې کولې. ما سره ماشومانو سره یې ډېره زیاته مینه کوله چې مېلمه نوازه و دومره زیات چې بې اندازې. نو مېلمستیا یې کوله، هر چا سره یې همداسې مینه ښودله، یعنی ریالست و. او چې کله یو عادت یې دا و چې مثلا ناست ډوډۍ هم خوړله، ما ته ویل وایي جلۍ خاله دې وایي چې هغه یو ګیلاس اوبه راکړه، وایي نجلۍ جګه سه خاله دې وایي چې هغه قاب راکړه. نو ډېره زیاته مینه یې کوله. بیا په 3م ځل باندې زه نیویارک ته لاړلم، هماغه چې ما شمې وروړلې په هغه وارې خزان صاحب هم هلته و. بیا مې هغه مې وروستی دیدن سو امر هم ورسره مصاحبه وکړله. بیا پس له هغه نه بعد ما ونه لید، خو رابطه مو دومره زیاته شوله چې هر وخت به یې تلیفون کوو. په هغه ځل باندې امر ته ویلې وایي دا د ما کمپیوټر راته جوړ کړه، د فیسبوک مې جوړ کړه چې دا پاسورد یې څنګه غلا شوی که څنګه. بیا یې ورته کمپیوټر یې ورته سم کړ، پاسورد یې فیسبوک یې ورته سم کړ، پاسورد یې نوی کړ ورته. نو بیا امر ځان سره پاسورد یې وساته. نو ورته ویلې وایي چې کله چې د پاسوردش که هغه شو د فیسبوک،
بیا به ته ماته پراک ته وایي او چوشکې هېرې نه کړې چې بیا د ما نه هېر شي بیا زه درته پراک کې درپسې زنګ ویم. امر سره یې ډېره زیاته مینه درلودله. دغه ما هغه مجسمه ده چې ما 2 دانې اخیستې، یو مې شپون صاحب ته او یو هم ځان ته. بیا دا ما ځان سره کېښودله او هغه ته مې ویوړله. نو دا کې خاطرې وي چې ما ورسره هغه درلودې. یو ورځ په مصاحبه کې مې ورسره پوښتنه کوله ماله شپون صاحب تاسې په ځوانۍ کې به څومره ته حاضر جواب وډېر. ما ویلې تاسې به په ځوانۍ کې څومره ښایسته وې. وایي دا ځان ته دې ګوره څنګه سره او سپینه ښایسته یې اور لګوې. همدغسې مې اور لګولی و. نو موټر یې چې درلود د موټرو رنګونه یې همداسې لکه سره رنګ یا مې د خپلې یا مې د مېرمنې یو رنګ یوه کمپني او د موټر د خپل د موټر شاته توره بوره لیکلې وه او د مېرمنې د موټر شاته ښایستو لیکلې د خپل د ناول نوم. نو روح دې آرامه وي، یاد دې تلپاتې وي د حکومت څخه، همدارنګه د چارواکو څخه، د ټولو لیکوالانو څخه چې ځوانانو څخه هر وخت د ده په یاد باندې. هغه د افغانستان د ادبیاتو یوه ستره شتمني وه. د ده په یاد د سیمینارونه جوړ کړي او د ده په یاد د کوم څه جوړ کړي او یاد دې تلپاتې کړي.